بوټولیزم کې په ناروغ کې د ارادي عضلاتو نرم فلج موجود وي. د باکتریاوو د تقسیم بندي جدول څخه معلومیږي چې کلوستریډیوم بوټولینم یو ګرام مثبته راشکله یا باسیل باکتریا ده. دغه ګرام مثبت راشکله باکتریا حرکت لري او انیروبیک خاصیت لري، یعنی د ژوند او نمو لپاره اکسیجن ته ضرورت نه لري. که ورته انیروبیک شرط نه وي مساعد، نو کلوستریډیوم بوټولینم باکتریا کولی شي چې سپورونه تولید کړي. دا باکتریاوې ډېر قوي نیوروټوکسین د بوټولینم ټوکسین په نامه باندې تولیدوي. بوټولینم ټوکسین یو ای بي ټوکسین دی، یعنی دغه ټوکسین د دوه برخو جوړ شوی دی. یو یې ای برخه یا لنډ زنځیر دی چې 50,000 مالیکولي وزن لري. دا برخه د ټوکسین اکټیو یا فعاله برخه ده چې پروټولایټیک خاصیت لري، او بل یې بي برخه ده چې اوږد زنځیر دی د ټوکسین چې 1,00,000 مالیکولي وزن لري. دا د ټوکسین وصل کوونکې یا بایډینګ برخه ده چې وظیفه یې د ای برخې رسول دي د نیورون د سایتوپلازم پورې. دا ټوکسین لکه د ټیټانوس او ډیفټیا ټوکسینو غوندې د کویترین ټوکسینو د جملو څخه دی چې 1 یا 2 مایکروګرام پر کیلوګرام د بدن کولی شي چې مرګ رامنځته کړي. دا ټوکسین 9 انټيجنیک ډولونه لري چې ای بي او ای ډولونه یې عموما په انسانانو کې مرضي منځته راوړي. د کلوستریډیوم بوټولینم سپورونه په خاور او د حیواناتو په مواد غایطي کې په زیات مقدار موجود وي. د دې باکتریا سپورونه عموما هغه غذایي مواد ملوث کوي کوم چې په قطي کې ساتل کیږي او سر یې تړلی وي، ځکه دغه قطي د دې باکتریا لپاره ان ایروبیک شرایط مساعدوي. دننه د قطي په ان ایروبیک شرایطو کې سپورونه په فعال شکل ته تبدیلیږي او د بوټولینم ټوکسین تولیدوي. که دغه غذایي موادو ته د 100 دقیقو لپاره 100 درجې حرارت ورکول شي، نو دغه ټوکسین له منځه ځي. اما که دغه غذایي مواد خام وخوړل شي، نو دغه ټوکسین د انسان هاضمي سیستم ته داخلیږي. هلته د کولمو د اپیتل حجرات د لارې د وینې جریان ته دغه ټوکسین جذبیږي، او د وینې د جریان د لارې دغه ټوکسین راځي و نیورو مسکولر جنکشن ته، چیرې چې دغه ټوکسین فلج منځته راوړي. نیورو مسکولر جنکشن هغه ځای دی چې عضله د حرکي نیورون په واسطه تعصیبیږي او حرکي نیورون اسیتایلکولین تولیدوي ترڅو عضلې ته تکلس ورکړي. په دې ډول سره چې د حرکي نیورون په داخل کې اسیتایلکوین د کولین سره تعامل کوي او اسیتایلکولین جوړي. بیا دغه اسیتایلکولین د نیورون په داخل کې په ویزیکولو کې ساتل کیږي. اوس نو کله چې د عضلې د تکلس لپاره سیاله راسي، نو ډیر مقدار کلسیم و نیورون ته داخلیږي. نو په دغه وخت کې اسیتایلکولین ویزیکولون د سنیر پروتینونو په واسطه باندې نیورومسکولر جنکشن ته داخله کیږي. سنیر پروتینونه د اسیتایلکولین ویزیکولون د حجروي غشا سره وصل کیږي. بغیر د دې پروتینونو څخه ویزیکولون نشي کولای چې د حجروي غشا سره وصل شي او نیورومسکولر جنکشن ته تخلیه شي. شو نو اوس کله چې اسیتایلکولین نیورومسکولر جنکشن ته تخلیه شو، نو دغه اسیتایلکولین د عضلي حجراتو پر سطح د خاص ریسپټور سره یوځای کیږي او په عضله کې حرکت او تکلس منځته راوړي. اوس نو کله چې د بوټولینم ټوکسین و دغه ساحې ته راسي، نو دغه ټوکسین د خپل بي یونټ په واسطه باندې و نیورون ته داخلیږي او په داخل د نیورون کې د ټوکسین ای یا فعاله برخه د سنیر پروتینونو تخریب او ډیګریډ کوي. نو کله چې سنیر پروتین نه وي، نو د اسیتایلکولین ویزیکولون و نیورومسکولر جنکشن ته نشي داخله کېدلی. نو همدغه دی چې عضلات نه تنبیه کیږي او عضلات د استراحت په حالت کې پاتې کیږي او حرکت نه کوي. نو دغه وخت کې په مریض کې عضلاتو نرم فلج رامنځته کیږي. په دغه وخت چې مریض ته لوی مشکل پیدا کیږي، هغه د تنفسي عضلاتو نه حرکت او فلج دی چې تنفسي توقف منځته راوړي او په مریض کې د مرګ باعث ګرځي. همدارنګه د دغه کس د بالا کولو عضلات هم فلج کیږي او مریض ته ډسفاژیا پیدا کیږي. د دې ترڅنګ مریض ته ډبل ویژن هم پیدا کیږي، یعنی مریض هر شی دوه ویني، چې دا د سترګو د عضلاتو ترمنځ د همغږي د منځه تلو له کبله رامنځته کیږي. دا باکتریا په کوچنیانو کې هم بوټولینزم رامنځته کوي، چې عموما بوټولینم باکتریا د اصل خوړلو په وخت کې د کوچنیانو هاضمي سیستم ته لاره پیدا کوي. په هاضمي سیستم کې نمو کې وروسته بوټولینم ټوکسین تولیدوي او په کوچنیانو کې د عضلاتو ټون یا قوت له منځه وړي. دا حالت ډیر خطرناک نه دی او خپله بیرته ښه کیږي. خو د لویانو بوټولیزم کې د مرګ چانس 15% دی، چې مرګ هم د تنفسي توقف او د زړه د درېدو له کبله رامنځته کیږي. د لابراتواري معایناتو لپاره نمونه کولی شو پاتې شوې غذا، وینه او یورین څخه واخلو. د بوټولیزم د تشخیص لپاره ګرام سټین او کلچر پیدا نه کوي، ځکه د بوټولیزم مریضي د
بوټولینوم د ټوکسین په واسطه منځته راغلی ده. د بوټولینوم د باکتریا په واسطه منځته نه ده راغلی، نو ځکه ګرامسټین او کلچر د بوټولینزم په تشخیص کې مرسته نه کوي. نو د بوټولینزم د تشخیص لپاره موږ د بایولوژیکل ټیسټ څخه استفاده کولی شو. په دې ټیسټ کې د مریض سیروم و موږک ته ضرب کیږي. که چیرې موږک مړ سو نو یعنی مریض په وینې کې د بوټولینوم ټوکسین موجود وو. نو په دا وخت کې ژر تر ژره مریض ته د کلوستریډیم بوټولینوم پولی وایلنټ انټي ټوکسین ورکول کیږي چې دا پولی وایلنټ انټي ټوکسین 1000 یونیټه د بوټولینوم د ټوکسین د A, C او E د سیروټاپود لري او 15000 یونیټه د B سیروټاپ لري. د پولی وایلنټ انټي ټوکسین ترڅنګ مریض ته انټي بایوټیکس لکه پنسلین هم ورکول کیږي او د دې سره سره باید مریض ته میکانیکل وینټیلیشن هم شروع شي ترڅو د تنفسي توقف څخه مخنیوي وشي. د کلوستریډیم بوټولینوم د مخنیوي لپاره کوم واکسین موجود نه دی، نو ځکه د دې باکتریا د مخنیوي لپاره ټول هغه غذایي مواد چې په کوټیو کې ساتل کیږي هغه باید ښه سټریلایز شي. همدارنګه غذایي مواد په ښه ډول باندې پاخه شي ترڅو د دې باکتریا سپورونه او ټوکسین د منځه ولاړ شي. د کلوستریډیم بوټولینوم سپورونه د حرارت مقابل کې مقاوم دي چې د 120 درجې حرارت کې په فشاري اټوکلب یا د بخار په